بسم الله الرحمن الرحیم. ټرمپ په خپل دویم دورې حکومت کې په اول ځل باندې د میډل ایسټ په دوره باندې دی او په دغه دوره کې په اول ځل باندې د KSA په خاوره باندې قدم ایښودی دی. اوس دغه علاقه که موږ وګورو دا د ریسورسز نه ډکه ده، خو د دې سره سره په میډل ایسټ کې ډېرې مسلې هم دي او دا داسې مسلې دي چې دا څوک هم نه غواړي چې دا حل کړي. نو د دې وجې نه دا د عالمي قوتونو دپاره خاص کر د امریکې دپاره دا علاقه ډېره زیاته اهمه ده. نو اوس د ټرمپ دغه دوره په دغه علاقه باندې په دغه خطه باندې د دې څه اثرات کیدی شي. نو په دې کې ډېر زیات اثرات دا دي چې دغلته د اسرائیل او د فلسطین مسله ده، د دې سره سره د شام مسله ده، د ایران مسله ده او دغسې د یمن حوثیز مسله ده او د دې نه علاوه د عربز مختلف ممالک په خپلو کې هم ډېر زیاتې مسلې دي. نو د دغې ټولو ملکونو دپاره دا دوره د خپل خاص نوعیت ده. په ټولو باندې بحث نه کوو، نن د دغې دورې په یو خاص ملک سره تړلی شوی چې په سعودي عرب باندې د دې څه اثرات دي او یا د سعودي عرب او د امریکې چې د ټرمپ په دوره کې کومه اګریمنټس وشو، دواړو ملکونو ته یې څه فایدې دي، په دې باندې صرف خپل بحث محدود ساتو. دوستانو که موږ د دې دورې ته وګورو، د دې بیکګراونډ وګورو، نو د دې نه مخکې کنګ سلمان د امریکې دوره کړې وه او هلته یې تقریبا د 300 بلیون ډالره پورې اعلانات کړي وو، خو د دې باوجود امریکا نه و خوشحاله او ټرمپ په هغه ټایم باندې هم دوی ته ویلي وو چې دا څومره انویسټمنټ که تاسو کوئ دا کم دی. نو د دې نه بعد ټرمپ هم دا وغوښتل او دا مناسب ټایم هم و چې د دغه ملکونو دوره وکړي او په هغه کې یو ورځ مخکې دی په سعودي عرب کې خپل چې څومره اګریمنټس دي د سعودي ګورنمنټ سره هغه یې وکړه. اوس د دغې ډېر زیات د دواړو ملکونو دپاره مهم دي دغه څومره اګریمنټس چې شوي دي. خو اوس په دغه اګریمنټ کې څه شوي دي، د څه متعلق دغه اګریمنټس دي او په دې کې د ټرمپ سره سره نور څوک شامل وو. دغه ټولو باندې بحث کوو. اوله د پوینټ ته راځو چې په دغه دوره کې یا په دغه اګریمنټس کې د ټرمپ سره څوک شامل وو. په دغه دوره کې د دنیا د ټول نه ډېر اهم کس چې هغه ایلون مسک ګڼلی شي هغه شامل وو، چې هغه یو ډېر کاروباري شخصیت دی او په دنیا کې او خاص کر د ټرمپ په دورې حکومت کې د امریکې په سیاست کې هم یو خپل ځای دی. د دې سره سره د سیم آلټمین چې د اوپن ای آی کمپنی SEO دی هغه هم پکې شامل و. د دې نه علاوه لری فینګ چې د بلیک راک کمپنی SEO دی هغه پکې شامل و. د دې سره سره جنسن هوانګ چې د انویډیا کمپنی د هغې SEO دی دا پکې شامل و. د دې سره سره نور بلها داسې بزنسمن پکې شامل و چې هغو دغه څومره اګریمنټ چې وشو دې ته یې په خپل نقطه نظر سره وکتل چې د دې پکې کومه پارټ و هغه یې پکې څنګه پلی کول دي او کوم ځای پلی کول دي. نو دا خو عمومي خبره ده چې کله یو دومره اهمه دوره کېږي نو په هغه کې بزنسمن هم شامل وي، په هغه کې اکانومیسټ او د هغې سره بینکر د بلا خلک د هرې ډپارټمنټ خلک پکې شامل دي چې د هغې متعلق هغې خپلې فیصلې کوي. دویمه خبره چې دغه اګریمنټس د څه په حواله سره وشو، نو په هغه کې اولنی انرژي ده، دویم منرلز او دریم د ډیفینس په حواله سره ټوټل اګریمنټس شوي دي. اوس اګریمنټس کې که موږ وګورو نو تقریبا چې د سعودي عرب د طرفه نه به تقریبا مزید 300 بلیون ډالر سرمایه کاری په USA کې نوره کېږي. نو دا به مجموعي طور 600 بلیون ډالر نه هم دغه سرمایه کاری زیاته شي او دا د دیو د 2030 د ویژن متعلق دی روان دي، یعنی د 2030 پورې به دیو دغه سرمایه کاری دا فنکشنل کوي او بیا کوي وي. او د دې نه مخې ته اعلان دا هم دی چې دغه سرمایه کاری به د دې نه هم زیاتېږي، دا به تقریبا د 1 ټریلیون ډالر پورې دې کې اضافه کېږي. نو اوس تاسو اندازه لګوئ چې دا څومره یو لوی پیکج اعلان شوی دی. اوس دا ظاهره خبره ده
چې یو ملک د بل لپاره د پیکجیلان کوي، سرمایه کاري پکې کوي، نو الټا هغه بل ملک به هم د تا څه ریسپانس ورکوي یا څه جواب کې به د ته خامخا څه ورکوي. اوس په دې اګریمنټس کې چې د کیس ای یو کمپنی دا ډیټا ولټ هغه به $20 بلین دا به صرف په ای آی کې خرچه کوي یا انویسټمنټ کوي، او دغسې په ټیکنالوژي کې به 80 بلین یا 80 بلین ډالر خرچه کوي. دا د سعودي عرب یو کمپنی صرف دومره انویسټمنټ به کوي، او دغسې چې ټوټل دغه څومره انویسټمنټ دی دا به مختلف کمپنیانې کوي او دا به ورته پوره کیږي. دغسې په ریسپانس کې یو اس ای چې څومره کمپنیانې دي په هغه کې هیل انټرنیشنل دی، دغسې جیکب دی، پیرسن دی، ای ای کام دی، دیو به 2 بلین سروسز کې ورکوي. دغسې 14.2 بلین به د ګیس ټرباینز او دغسې بوینګ پیسنجر ایرکرافټ چې د هغې تقریبا 4.8 بلین ډالر پورې قیمت جوړیږي، هغه به انویسټمنټ به پکې کوي. دغسې د هیلث په میدان کې به تقریبا چې 5.8 بلینه پورې دیو ته واپس په ریسپانس کې میلایږي. او د دې نه علاوه چې د ای آی کومه چپس د امریکې مختلف کمپنیانې جوړوي، نو تقریبا 18,000 پورې دا به د سعودي عرب چې کومه کمپنیز دي یا هلته څومره انویسټمنټ کیږي، نو دا به ورته هم د امریکې کمپنیانې پرووایډ کوي. دا شو هغه سمپل خدوخال چې دغه 600 بلین ډالر پورې چې څومره سرمایه کاري کیږي، چې دا ډیره زیاته ده. یو عام ملک د ټوټل چې څومره د فان ریسورسز وي یا ریزرو چې څومره وي یا په دغه په خزانه کې څومره د ډالرو مقدار وي، د هغې نه هم ډیره زیاته ده، ځکه چې د پاکستان په خزانه کې تقریبا د 7 نه واخله د 14 بلین ډالر پورې دا موجود وي. نو اوس تاسو اندازه لګوئ چې دا څومره ډیره زیاته سرمایه کاري کوي. راځو بل پوینټ ته چې دغه اګریمنټس په دغه دواړو ملکونو باندې یعنی یو اس ای ته څه فایده ده او کیس ای ته څه فایده ده. د یو اس ای په حواله څخه کوله خبره وکړو، نو ظاهره خبره ده چې په دې کې خو انویسټمنټ کیږي، د ته خو روپۍ میلاویږي، نو د دې مطلب دا دی چې د ته به څومره انویسټمنټ کیږي نو هغومره به ورته روزګار ځي، هلته به کمپنیانې لګي، هلته به انډسټري فنکشنل کیږي، نوي نوي روزګارونه به سټارټېږي، سټیبلیټي به راځي، د څومره چې د بېروزګارۍ شر ده به ښکته راځي. نو د دې مطلب دا دی چې هلته به مزید سټیبلیټي راځي. او د دې سره سره چې کله انډسټري لګي، کمپنیز لګي، نو دغسې پروډکشن زیاتېږي، چې پروډکشن زیاتېږي نو د هغو به ایکسپورټ زیاتېږي، چې څومره ایکسپورټ زیاتېږي نو هلته اټومیټیکلي د هغو به چې څومره سرمایه دغه به زیاته جنریټ کېږي، او چې څومره ډېرو ملکونو ته د هغو ایکسپورټ ځي، نو هغومره به په هغو باندې د نورو ملکونو ډیپنډنسي انحصار زیاتېږي. نو دغسې دا ملکونه به نور هم په هغې باندې چې انحصار د کوم ملکونو زیاتېږي، هغه به ورسره نور غلامان کېږي. لنډه خبره دا ده. د دې سره سره د ابراهم اکارډ باندې هم خبرې وکړې چې سعودي عرب دې په دې کې د دې سرمایه کارۍ تحت یا د دې نه علاوه خو دغې ته دې راشي چې د فلسطین او د اسرائیل کومه اکارډ دی یا کومه د دوی په منځ کې اګریمنټ دی چې په دې علاقه کې هم سټیبلیټي راشي. حالانکه په دغه ټایم باندې دی کې څه خبرې اترې مخې ته نه دي تللي. د دې نه علاوه د دې اهم او پایده یو اس ای ته دا وشوه چې په دغه ځای کې څومره پالیټکس روان دي، نو خلک خو دې ته ګوري. نو په دغه جیو پالیټکس په لیول باندې که موږ وګورو، نو په میډل ایسټ کې د نورو پاورز چې څومره رول ولږ زیات شوی و، ځکه چې په هغه کې که په دې ورځو کې موږ وګورو د رشیا رول خو پکې د سریا چې کومه ګورمنټ و د هغه د لوېدو سره کم شوی و، خو د چاینا رول پکې زیات شوی و، ځکه چې چاینا د کے اس ای او د ایران په منځ کې چې کوم کله تعلقات خراب وو، نو په هغه کې یو رول پلی کړی و. د دې مطلب دا دی چې د هغو اثرات دغلته زیاتېدل، او بل دغه چاینا د دغې علاقې نه یا د میډل ایسټ کنټریز نه ډېر زیات تیل هم امپورټ کوي، او خپل چې څومره پروډکشن دی هغه دوی ته ایکسپورټ کوي. نو هغه د یو بل سې هغه ډیپنډنسي یا د یو بل سې تجارت دا ډېر زیات شوی و. نو د امریکې خو دا نظر هم وي چې هغه چاینا هم پوش کوي په بل طرف باندې، نو په دغه علاقه کې خپل رول مزید مضبوط کړو، او په دې طریقه به اوس د چاینا چې کومه رول دی دغلته هغه به د
کم کړي او د چاینا به په څه طریقه باندې دغلته کنټینټ پاتې شي، کمزوری به شي د هغې پوزیشن. د دې سره سره که د نور لیول باندې موږ وګورو نو لنډه خبره دا شوه چې د خپل پوزیشن چې په دغه علاقه کې کمزوری شوی و هغه د څه وجې وجوهاتونه مختلفې مسلې دي چې په هغه کې خاص کر د فلسطین ایشو د په هغه باندې ډېر کمزوری شوی و. نه یو ځل بیا یې په دغه علاقه کې خپل پوزیشن ډیر مضبوط کړو او قدمې پکې جمع وکړو. د دې مطلب دا شو سمپل چې عربیان مزید د امریکې د انحصار لاندې رالل او مزید د ډیر ټیمه پورې د غلامان جوړ شو. د دې نه علاوه د اسرائیل او فلسطین په مسله باندې د دواړو ملکونو ښه ګهري نظر دی او د دغې دورې یو مطلب دا هم و چې دغه څومره مسله دغلته روانه ده چې د دې د هوارولو دپاره ټرمپ خپل رول پکې پلی کړي او دا هواره کړي نو دغه ته په مختلف انګل باندې ګوري او دغلته چې څومره د دغه ملکونو مشران دي د حکمرانان دي د هغو څه په دې باندې خبرې اترې هم روانې دي. د دې سره سره بله ښه پیدا دا وشوه د امریکې په پوینټ اف ویو چې مسلمانان په خپلو کې تقسیم کړه، څه یو ګروپ ته ویشته او څه بل کړه، څوک یې آزاد کړه او څوک یې قید کړه. لکه سیریا والا یې آزاد کړه او دغسې ځینو ملکونو لکه ایران ته پکې دمکیانې هم میلاو شي چې هغه که فرض که اګریمنټ ومني ښه، که ونه مني نو نورې به هم دې ته مسلې جوړې شي. بل په دې اګریمنټ کې دا هم وشوه چې د څومره اګریمنټ وشو په دې کې به د 142 بلیون ډالرو امریکا دا صرف په عام سپلای کوي کیسې ته. نو دا ډېر لوی ډیل دی چې دومره لویه اسلحه دا دوی ته برآمد کړي یا ورکړي. نو د دې مطلب دا دی چې امریکا بیا کله هم غواړي نو دا به د سعودي عرب نه په اسانه باندې خپل کار اخلي، لکه ډومور به ورته هر ټایم وایي او بیا خو چونکې هغې به ورته سپلای کوي نو دا به ورته نه هم نشي کولی، نو ورته چرته هم نشي کولی. د دې سمپل مطلب دا شو چې امریکې ځان دپاره د غلامانه ملکونو چې کومه لیسټ و هغه نور هم مضبوط کړو. د دې سره سره د دې دورې په کیسې یا سعودي عرب ته څه پیدا وشوه. د دې سعودي عرب ته هم ډیره پیدا وشوه خو د سعودي عرب په پوینټ اف ویو سره نه د مسلمانانو په پوینټ اف ویو سره نه د میډل ایسټ په پوینټ اف ویو سره نه د هغه ځای د عوامو په پوینټ اف ویو صرف د کې اس ای چې کومه کنګشپ دی یا د هغو چې کومه بادشاهت دی د هغه په پوینټ اف ویو سره دې ته پیدا وشوه. یو خو دا چې عام سپلای به امریکا دغه ملک ته وکړي. نو اوس که چې کله دا ظاهره خبره ده ته عام اخلي اسلحه اخلي نو دا به د دشمن دپاره اخلي او دا ظاهره خبره ده چې د عربو یو دشمن دی او هغه اسرائیل دی، د دې نه علاوه د دې دشمنان نشته. نو لنډه خبره دا ده چې که موږ وګورو نو یو اس ای او اسرائیل خو بالکل یو ملک دی، یو قسم ځکه چې رونه دي د یو بل سره ډېر ګهرا تعلق دی. نو امریکا دیو له داسې عام سپلای یا داسې اسلحه نه ورکوي چې دیو پې دغه ملک ته یا اسرائیل ته څه نقصان ورسي یا ورسولی شي پې. نو د دې مطلب دا دی یا خو له اوټډیټډ اسلحه ورکوي یا که اوټډیټډ نه ورکوي نو داسې اسلحه به ورکوي چې هغه به د شرایطو تحت ورکوي چې یاره اسرائیلو ته به پې څه نشي ویلی یا پې نه وایي. د دې نه علاوه که دغسې هم نه وي نو داسې اسلحه به ورله ورکوي چې هغه به کم از کم د اسرائیل څه چې کومه اسلحه وي د هغې نه به اوټډیټډ وي، د هغې نه به کمزورې وي، نو دغه ملک به پرې نشي ټارګټ کولی. د دې مطلب دا شو سمپلی چې دیو ته داسې پیدا ونه شوه چې دیو ته په کار وه، صرف دیو ته هغه اسلحه میلاو شوه چې دیو پرې صرف خپل بادشاهت بچ کولی شي. او بادشاهت نه خطر چاته ده؟ د بادشاهت نه چونکې د هغه ځای عوامو ته صرف خطره ده چې د هغو چې څومره ازادي ده هغه پکې خرابه ده، هغه پکې دړې وړې ده، هغو پکې هغسې لایف چې څنګه په ډیموکراسي کې څوک تېروي هغسې پکې نشي تېرولی. نو دغه صرف خپل عوام به پرې ټارګټ کولی شي او د مسلمانانو دا د ټول نه کمزوری پوینټ دی چې کوم ملک باندې کوم خلک قابض دی هغه صرف خپل د ملک عوام ټارګټ کوي، هغو ته نقصان رسوي. د دې نه علاوه په شام حکومت ته هم څه پیدا او څه ازادي میلاو شوه چې په هغه باندې د سعودي کنګشپ ډېر خوشحاله هم شو او ډېر خوشحالي معنا وکړه او یقینا چې
د تیر ګورنمنټ هغه نه د سعودي عرب په پیاور کې و نه د امریکې په پیاور کې و، نو د هغې نه دوی خلاص شو او اوس چې کومه ګورنمنټ دی په هغه کې د سعودي عرب خپل اثر و رسوخ زیات دي، نو د دې وجې نه هغو ته ازادي میلاو شو وایي چې یاره دا به مخې ته لاړ شي. د دې سره سره چې که موږ وګورو نو د یو ای او د قطر او د سعودي عرب په خپلو کې کمپیټیشن سټارټ دی. اوس د دغه کمپیټیشن نوعیت ته ګورئ چې درې واړه مسلمانان ملکونه دي، نو دوی چې کمپیټیشن خپلو کې کوي د دې فایده چا ته لاړه؟ دا ټوټل لاړه امریکې ته یا یو اس ای ته. څومره ډېره زیاته سرمایه کاري، څومره ډېرې زیاتې د هغو ځای کرنسي دا لاړه امریکې ته او پیدا د هغه ځای عوام ته، سټیبلیټي به هغه ملک ته میلاو شي. نو اوس که دا ملکونه چېرته د ایجوکیټډ وي، دې کې ډیموکراسي وي، دې کې څه قانون وي، نو که په دې په ځای باندې دا څومره خرچه د انویسټمنټ چې دوی هلته کوي او صرف په د څو ټکو دپاره د خپل بادشاهت د بچ کولو دپاره د هغه ځای نه اسلحه اخلي، ځکه چې د دوی بادشاهت خو 10 ورځې هم نشي ټینګېدی که امریکې ته لاس اوچت کړو، دا یقینا خبره ده. نو د دغه بچاو دپاره که دا انویسټمنټ دوی په خپل ملک کې کړی وی، دلته یې انډسټریز لګولي وي، دلته یې یونیورسټي لګولي وي، نو دغلته به دومره خلک، داسې خلک به فارغېدی چې دوی به دومره پراډکشن کولی، دومره ریسرچ به یې کولی چې دوی ته به د امریکې نه د اسلحې د اخیستو ضرورت هم نه راتلی، بلکې دوی به خپل ایکسپورټ کولی او په هغې باندې به یې هم بلا روپۍ کرنسي ګټلی. نو دا د دوی هغه کمزورې فیصلې وي چې د هغې پیدا بل ملک ته لاړه. او د دې سره سره که موږ وګورو نو د دې مطلب دا دی چې د دې انویسټمنټ او د دې اګریمنټ څخه مسلمانان ښه په زوال شو، ځکه چې په ډیوایډ اینډ رول والا قصه شوه، څه طرف ته فایده لاړه او څه ته یې نقصان ورکړو، نو د دې وجې نه د خپلو کې هم دښمنۍ زیاتې کړي. نو څومره خلک چې هم دغلته دی نو یا څومره ملکونه دي نو هغه مزید غلامان شو. د چا؟ د امریکې. د څه شي وجې نه؟ د صرف د یو بادشاهت د بچ کولو د وجې نه، چې د بادشاهت د بچ کولو د وجې نه دغه ملکونه دغه یو څو شیخانو په داو باندې ولګوله او دومره ډیره سرمایه کاري دا یې په یو بل ملک کې وکړه، او هغه هم داسې ملک چې هغه خپل یو ډاکټراین دی او هغه ډاکټراین د هغو دا دی چې د هنري کیسنجر چې د امریکې مخکینی صدر و، هغه وایي چې د امریکې دپاره د یو ځای یا د یو ملک پرماننټ فرند کېده یا دشمن کېده دا نشته، بلکې وایي چې زموږ کومه انټرسټ وي هغه میټر کوي. نو یو اس ای هر ټایم دا خپل انټرسټ ته ګوري، دا چاته هم نه ګوري چې دا زما فرند دی او که دا زما انیمي دی. خپل ډېر خیال ساتئ.